الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الجاهلية مسلي الجاهلية ولو بمارياني كاغا أهل كتاب يهود نصارى أو كاغا مشركين داغوي اغا بماريانو بيان روانو د دې لپاره چې موږ ځان د دغې نه لرې ساتو د دغه مسلو نه. یو مسله دا ذکر شوې وه تېر شوي درس کې چې کله به په هغوی باندې څوک زورور شو د دلایلو په میدان کې نه هغوی به بیا باچایانو ته شکایتونه کول د حق پرستو خلاف. دغه شنو کې دا بیماري وه چې اهل حقو دپاره به بد بد صفات بیانول او باچایان به په دې راګرمول چې دوی ګوره ستاسو سیاست خرابوي، ستاسو ملک خرابوي او ستاسو دین ته بدې ردې وایي او عوامو ته به دا وي وایي دا خلک ګوره ستاسو د پلار نیکه دین خرابوي، دوی په ځمکه کې فساد جوړوي. دغه شان په کې دا بیماري وه چې دعوه به یې دا کوله چې موږ په حق باندې یو او موږ سره حق دی، حالانکې په هغې به یې عمل نه کوو. اخرنۍ مسله دا بیانه شوې وه چې په هغوی کې دا بیماري وه چې په عبادت کې به کله زیادت کوو کله به یې کمی کوو. زیادت مثال داسې و لکه د عاشورا په ورځ چې کوم زیادت هغوی کوي، کمی یې داسې و لکه څنګه چې د عرفات په ورځ به د عرفات په میدان نه ودرېدو. دې تفصیل مخکې بیان شوی او داسې موږ مکمل په دې کتاب کې اویا مسلې بیان کړې وې د جاهلیت. نن به انشاءالله بعض نور مسایل بیانو چې هغه هم په جاهلیت والو کې وي. یو مسله په هغوی کې دا وه ترکهم الواجب ورعا، واجب کار به پرېښودو او دا چې موږ دې دپاره پرېږدو چې ځان د حرامو نه ساتو. ځان د څه نه ساتو؟ د حرامو نه او د ګناه نه. دا ډېره ناشنا خبره ده. یعنې الله یو کار واجب کړی دی او دوی موږ یې نه کوو. ولې نه کوې؟ وایي موږ ځان د ګناه نه ساتو. نو ګناه خو دې کې ده چې ته دا واجب پرېږدې، ګناه خو دې کې ده. لکه مثال پې دله درکړم، هغوی به د عرفات په میدان نه ودرېدو. موږ تېر شوي درس کې دا مسله بیان کړې. ولې به نه ودرېدو هلته؟ موږ حرم والی یو، موږ اوچت خلک یو. ځکه روایت کې راځي چې دوی ته به حمص ویلی کېدو. حمص دا کوم خلک چې قریش والا وو، مکه کې اوسېدو، مکه کې پیدا شوي وو، دوی ته به ویلی کېدو حمص. نو دوی به دوه کارونه کول. یو وی طواف نه کېږي مګر په هغه کپړو کې چې د حمص والا یي، یعنې کوم چې مکې والا دي د دوی په کپړو کې به طواف کوي. ښه که څوک به د بهر نه راغی، د مکې نه بهر نه راغی، حمص والا نه، نو په دوی پسې به ورغی، دوی ته به یې وي موږ له کپړې راکړه. حدیث کې راځي، صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی که نه چې یعطي الرجل الثياب يطوف فيها. نو سړي به سړو له جامې ورکولې، وتعطي المرأة الثياب يتطوف فيها. ښځې به ښځو له کپړې ورکولې. ښه که اوس چاته کپړې میلاو نه شوې، لکه اوس د هغوی سره خو دومره کپړې هم نشته چې ټول له ورکړي، او بهر نه خو ډېر خلک راځي. نو چې چاته به کپړې میلاو نه شوې، نو هغه به یې له هغه طواف کوو. اوس ګوره دې ځای کې واجب کار څه دی؟ عورت پټول. عورت پټول واجب دي که نه دي؟ واجب دي، شریعت لازم کړي. دوی به دا واجب کار پرېښودو. لکه دا ولې پرېږدئ تاسو دا واجب کار؟ وایي جي موږ ځان د ګناه نه لرې ساتو. ښه دوی ته ګناه څه ښکاري؟ ګناه ورته دا ښکاري، وایي ګوره دا د الله د کور بې ادبي ده چې ته په هغه کپړو کې طواف کوې په کومو کپړو کې چې ته ګناهونه کړي دي. نو اوس که تا سره داسې کپړې یي چې هغه د قریش والي دا پاک خلک دي، نو صحیح ده. که کپړې د سره نه وي نو بیا به په هغه کپړو کې طوافونه نه کوې کوم کې چې تا ګناهونه کړي دي، نو بیا به له هغه طواف کوې. اوس ګوره واجب کار یې پرېښودو، حق خبره یې پرېښوده او په ګناه کې اخته شو او دې ته به عبادت وي. دا اوس د دوی ناشنا بیماري ده. ترکهم الواجب ورعا، واجب کار به پرېښودو، وایي موږ ځان د ګناه نه لرې ساتو.
ها بیا د مزدلفې او د عرفات دا څه مسله ده دوی د ځان نه دا خبره جوړه کړې وه چې موږ ګوره حرم والی یو موږ اوچت خلک یو که موږ چېرته د حرم نه حدودو نه بهر ته وځو په حج کې نو دا موږ ته د الله نافرماني ښکاري ګناه راته ښکاري نو نور چې به حجیان وو هغه به لاړو عرفات خو دوی به عرفات ته نه تلو دوی به دې مزدلفې پورې رالو بیا به مخکې نه تلو ځکه چې دغه ځای پورې د حرم حدود دي اخو عرفات ته به نه تلو نو ګوره عرفات کې ودرېده خو رکن دی واجب دی که نه دا واجب کار به پرېښه ولې دا ورته داسې ښکارېده چې دا موږ ځان د ګناه نه بچ کوو دا په هغوی کې یو بیماري وه یو سړی به چې تا خو دا خبره وکړه ولې نن سبا داسې خلک شتي سه داسې خلک شتي چې هغوی واجب کار پرېږدي او په خپله بیا په یو ګناه کې اختی او شتي مثال پې واله لکه اوس یو سړی دی د جمع سره لمونځ نه کوي جومات ته منظره نه راځي لکه ولې نه راځي جي زه د ریاکارۍ نه یېرېږم ریاکاري څه ده ګناه ده که نه ریاکاري خو پټ شرک هم دی الشرک الخفي نو جی وایي زه د ریاکارۍ نه یېرېږم سبا به خلک وایي چې دی پنځه وخته لمونځ کوي او په جمع کې ولاړي او د جومات په پلاني صف کې ولاړي ځکه زه منزله نه راځم څه مې خیال دی دې سړي باره کې دا کار یې صحیح دی نه دی صحیح دا د هغه جاهلیت ورو په شان بیماري شو که نه هغوی د الله نافرماني کوي او دا ورته عبادت ښکاري او دا سړی هم د الله نافرماني کوي ځکه چې په سړي باندې خو جومات کې لمونځ فرض دی او دی نه کوي او دا ورته عبادت کوي دا عبادت نه ده د الله نافرماني ده بلکې بعض علماو دا خبره کړې ډېره ناشنا وایي د دې یېرې نه یو عمل پرېښودی چې خلک به وایي چې ریاکار دی دا ریاکاري ده دا په خپله ریاکاري ده لکه اوس ته جومات ته نه راځي ته جومات ته نه راځي منزله او ما دې تپوس وکړي چې لږ هغه پلانې نه راځي نو زه درپسې درغلم کور ور مې وټکوه لکه یو هفتو شو ته ما جومات کې ونه لیدي څه چل دی ولي و یاره ریاکاري به پکې راشي نو دا په خپله ریاکاري ده تا ماته وښو چې زه دومره تقوادار یم ځان د ریاکارۍ نه ساتم وګوره جومات ته منزله نو ریاکارۍ نه بچ کېږي او په ریاکارۍ کې پرېوتو یو سړی د صدقې نه ورکوي ښه علم نه طلب کوي درس کې نه کښېني یو سړی درس له نه راځي هلکه درس له نه راځي ولې یاره بیا به خلک وایي چې څه ریاکار دی درسونو کې ناشي دا خو به ته داسې ټول دغه پرېږدي عبادات او بل دا چې ته په خپله په ریاکارۍ کې پرېوتې چې دا خلک وایي چې وګوره څومره تقوادار دی وګوره ریاکارۍ د یېرې نه جومات ته نه راځي نو دا کار صحیح دی که غلط دی غلط دی ته یو مشروع کار پرېږدي او شریعت پرې ته امر کړی دی هغه پرېږدي دا خو ته په ګناه کې واقع کېږي دا خو په تا کې هغه بیماري راغله کومه چې په جاهلیت والو کې وه بل مثال پې واله یو سړی دی د سفر په دوران کې دغه رخصتونو باندې عمل نه کوي لکه اوس حدیث کې راغلي چې ته په سفر باندې نو 4 رکعته لمونځ 2 کوه 2 لمونځونه جمع کوه سنت پرېږده دا رخصتونه یې شریعت طرف نه یو سړی په دې عمل نه کوي اوس د پیغمبر تابعداري واجب ده که نه ده واجب ده که د هغه په نقش قدم به ځي یو سړی د پیغمبر په نقش قدم نه ځي ولې لکه بس دا زړه مې په دې 2 رکعتو نه مطمئن کېږي والعیاذ بالله ما پسې یو سړی راغلی و تپوس یې کوو دغه شی دا تپوس یې ما نه وکړو چې زه په سفر کې دا لمونځ پوره کومه نو دا څنګه طریقه ده ما دا خو د پیغمبر طریقه نه وه خو ته ولې پوره لمونځ کوې وایي بس زړه مې نه مطمئن کېږي په 2 رکعتو بس ګوره واجب د پیغمبر تابعداري ته پرېږدي ورعا ځان ورته داسې تقوادار ښکاري او ځان ورته دیندار ښکاري حالانکې دینداري خو دا ده چې ته د پیغمبر تابعداري وکړې
ما دې ملګرو ته د درسونو کې د یو څو مثالونه بر بیان کړي دي، درسونو کې راغلي، لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به سحر سنت اوږده کول که لنډ به یې کول؟ لنډ به یې کول. حدیث کې تقوا څه ده؟ تقوا دا ده چې ته هم دا 2 رکعته لنډ وکړې. نو دې کې به ځان نه راپسې ابو تقوا نه جوړې چې ته ولاړې او په یو رکعت کې به نیمه سپاره ووایم او بله نیمه سپاره به دې بل رکعت کې ووایم. نه، د پیغمبر تابعداري دلته دی چې 2 رکعته لنډ وکړه. مقام ابراهیم نه شاته پیغمبر صلی الله علیه وسلم 2 رکعته کړي، لنډ که اوږده؟ لنډ. دلته د 2 رکعته لنډ کول پکار دي. د پیغمبر بیا مکمل تابعداري دا ده چې دغه ځای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا هم نه ده غوښتلې، لاس یې نه دي اوچت کړي چې دعاګانې وغواړي، اګر که جایز دي. خو که یو سړی و چې زه مکمل د پیغمبر تابعداري کوم، نو دغه ځای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا نه ده غوښتلې، دغه تقوا ده. نو داسې یو څو مثالونه ما تاسو ته بیان کړو. نو یو بیماري په هغوی کې څه شوه؟ واجب کار به پرېښودو په دې حجت باندې چې موږ ځان د ګناه نه لرې ساتو، دا به ورته اوچت عمل ښکارېدو. بله بیماري په هغوی کې دا وه، د 2 مسلې یو ځای ذکر شوي دي ځکه چې یو بل ته نږدې دي. تعبدهم بترك الطيبات من الرزق وترك الزینة فی اللباس. خیسته رزق به نه خوړو، چې کوم شی به خیسته و په رزق کې، وایي دا موږ نه خورو، دا ورته عبادت ښکارېدو. کوم شی چې به خیسته و په رزق کې هغه به یې نه خوړو، دا به ورته عبادت ښکارېدو. او کوم ډول چې به و په لباس کې ښایسته لباس اچول، مزیدار لباس اچول، دا به یې پرېښودو، دا ورته مې عبادت ښکارېدو. نو د 2 بیماریانې په هغوی کې وي. وضاحت یې داسې واله، هغوی به وي موږ الله ته ځان نږدې کوو په دې سره چې موږ دا ښایسته رزق پرېږدو او په ځان باندې ډول او سینګار او ښایسته لباس بندو. دا بیماري په نصاراو کې وه. نصارا نه دي، دغه رهبانیت په دوی کې، ورهبانیة ابتدعوها، دوی کې رهبانیت څه ته وایي؟ په دې ګوټونو کې کېناسته، دنیا پرېږده په ګوټ کې کېنه. نن سبا زموږ په امت کې هم دا شته. څوک دي؟ صوفیان د هغوی په لار دي که تصوف والا چې خپل نسبت اسلام ته کوي. دوی ښایسته رزق نه خوري، ښایسته خوراکونه نه کوي، او کپړې مزدارې نه اچوي، ودونه نه کوي. او ځکه اکثر والعیاذ بالله دا نن سبا چې کوم صوفیان دي، دوی اکثر د جومات په ګوټ کې ناستي، په اخره کې به یو جاښه کې ونیوی شي، یا هلک ته لاس اچولي او یا چېرته سجدې کې جنۍ ته لاس اچولی. ولې په دې جاښو کې ونیوی شي؟ ځکه چې غیر شرعي کار کوي. شریعت خو تا ته دا نه وایي چې ځان د واده نه لرې ساته. نو په صوفیانو کې دا بیماري ده، او دا د جاهلیت والو بیماري ده چې ښایسته رزق به پرېږدي، په ځان باندې رزق حرام کړی. کله چې صحابه کرامو دا ووایي، وایي موږ به غوښه نه خورو او وړي به نه استعمالوو. ولې؟ وایي دې سره شهوت ډېرېږي، نو موږ به د شهوت کمولو دپاره دا قسمه ډوډۍ نه خورو، دا قسمه رزق به نه خورو. الله آیت نازل کو، یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لکم. ای ایمان والو مه حراموئ په ځان باندې هغه ښایسته او پاک رزق چې الله ستاسو دپاره حلال کړی دی، په ځان به نه حراموئ دا شي. او نن سبا د تصوف والا دا قصه راویستې ده چې دا پلانی شی به نه خوري او پلانی به نه خوري او پلانی به نه خوري، دې سره شهوت ډېرېږي او دې سره پلانی شی ډېرېږي او دې سره دا کار کېږي. ښایسته رزق، حلال رزق، پاک رزق خورئ، دا شریعت ته اجازت درکړی. بیا په دې کې دننه ورتله او عوام په شبهو کې ور دې ته وایي غلو فی الدین. او حدیث کې راځي هلک المتنطعون، چا کې چې تنطع وي دا تباه دي. متنطعون څوک دي؟ په دین کې چې سختي کوي. لکه دا
دا شی مه خوره دا معده لږه کولاوي دا مه خوره دا شریعت کې ښه نه ده دې سره معده کولاویږي دا شی مه خوره چې دې سره شهوت توکي لکه الله حلال کړی که نه دی حلال کړی یو الله خو حلال کړی نو چې الله حلال کړی ته عوام سله به دې قصو کې ورچي دی بعضو نور دینداري پاتې شي به دي د پلانې چرګ مه خوره دا شکي دی دا شی مه خوره دا شکي دی دغه مه خوره دا شکي دی سره د عوام په شک کې ورچي په هر شي کې مثلا ما تاسو ته مخکې پوه نه چې دا قصه کړې وه که نه یو وخت کې زما خوا ته یو مولوي صاحب راغی لرې علاقې نه راغی د ریاض کې نه و بهر بل علاقې کې نو هغه ما سره قصې شروع کړې وې چې دا دلته یاره دا خلک وي دا چاکلیټونه وي دې بقالو کې د دوکانونو کې خرڅېږي او دا پلانې شی خرڅېږي او دا خرڅېږي نو مې څه چل دی وله ولې وی دې باندې پسې دا کوډونه یې ګوره دا کوډونه دې کوډ کې چل دی مې دا کوډ خو د دې دپاره چې دا د دې سامان خپل کوډ دی دا خو دې دپاره وي په دغې خو ته نه یې پوهه که نه دې کوډ کې دننه د انګریزانو چل کړی دې کې د خنزیر چربي ده او دې کې دا شی ده او دې کې دغه شی ده نو هغه چې ورسره کم کس راغلی او چا چې دا مولوي صاحب په ګاډي کې راوستو هغه ماته ووي راپاسېدي وي الله دې ستا ژوند کې برکت واچوي مې ولې ته خو ډېر متاثره شو وی په لاره راتلمه سم وږی شوی به اوږد سفر و 8 ګنټې دوکان ته ودرېدم نو ځان له مې کیک راغستو کیک ساده کیک وی دې مولوي صاحب خو ماته دا خبرې کړې وې مخکې وی دا کیک چې مې دې شاته وړو شاته پې نمبر یې لیکلې وي وی ما چې دې شي کې هم د خنزیر چربي ده نو بیا مې ځان له صرف اوبه راواغېستې ساده نو ما د اوبو هغه بوتل به دې کتلی په هغې هم شاته نمبر یې شتي د اوبو په دې بوتل باندې هم کوډ شتي دا چې پلاني شي کې د خنزیر چربي ویلې کړې ده او پلاني شي کې دا کار کړی پلاني کې دا کار کړی عوام په دغه کې ورچول کشمکش کې علماو له پکار ده چې عوام د شک او شبهو نه راوباسي دا نه چې عوام په شک او شبهو کې ور واچوي په شک او شبهو نه راوباسي ها یو شی جسم له نقصان ورکوي ورته ووایه دا جسم له نقصان ورکوي خو حرامې پې او په شک کې کې په دې مسله کې نو دا صحیح طریقه نه ده دا د دأب العلماء د علماو ربانیینو علماو دا کار نه دی بلکې هغوی خلک د شک او شبهو نه راوباس نو دې صوفیانو کې دا بیماري ده چې د بس خوراکونه په ځان حرام کړي دي حالانکه یو شی چې الله حلال کړي نو چا سره اختیار شته چې حرام کړي نشتی او چې الله یې حرام کړي نو څوک یې حلالولی نشي الله اجازت ورکړه پیغمبرانو ته الله وي یا ایها الرسل ای پیغمبرانو کلو من الطیبات کلو هر هغه شی چې پاک دی په شریعت کې حلال دی خورئ دا زموږ په دین کې تصوف دا قیسې نشته دا به دې ګوټونو کې چې ناسي دا چیلې میلې چې وباسي فلاني ځای کې کښېنه چیله وباسي او فلاني ځای کې بلو ژبه کې یو ورکړی نو هغه په قبر کې چیله ویسته څلوېښت ورځې کوم ځای کې ناستی قبر کې نو دی قبر ته ورکوزېږي او ښه باقاعده ویډیو هم روانه ده او بیا په ده باندې هغه کسان چې له پاسه لرګي کېږدي او بیا په هغې خاوره واچوي او دی پکې دننه ناستي چې د بیا پولیس ته خبر شي چا ورته شکایت کړی پولیس چې ورشي او دغه ته څنګه لر کړي دا له پاسه چې داسې ښودي په دې کنده باندې چې څنګه چې دا لر کړي په دې زر ځان په څه طریقه ناسي پته نه شي خو د هغوی په مخ کې بیا دغه مطلب یې څوک کسو لیدو له رالو نو چې ځان ورته وښیم او ته د برې نه اواز وکړي وي راپاسه وي راپاسه چیلې دې پوره شوې ده چې دی ورته بر وګوره وایي دا خو سرکار راغلی دی نو بوی تو ځان سره دا ته څنګه کار کوې دا ته اسلام پرېږده د انسانیت خلاف هم لګیا ته دا کومه طریقه ده چې ته کنده وباسه او په کنده کې به کښېنه څلوېښت ورځې او په دې کې به دننه ناستي او عوام وایي یاره وایي سبحان الله څه تقوا یې ووایي وایي په کنده کې ناست وې زه د عوامو د عقل ته حیران یم چې دا شی نه په شریعت کې نشته الله بندګان زمونږ دین ډېر ښکلی دین دی زمونږ دین ډېر مزیدار دین دی زمونږ دین د صحیح عقل موافق دی
د صحیح عقل خلاف نه دی، دا خو د عقل خلاف کارونه دي، صحیح عقل خلاف. دغه شان بله بیماري به وکړي څه وه، کم ښایست چې و په لباس کې هغه به یې پرېښودو. الله پرې رد وکړو قل من حرم زینة الله، د دوی نه تپوس وکړه چې دا کم ډول چې الله پیدا کړی دا چا حرام کړی دی، التي اخرج لعباده، چې د خپلو بندګانو دپاره پیدا کړی، چا حرام کړی ده؟ د ځان نه به یې حرامول که. نن سبا هم دا بیماري شتي بلې تصوف والا وکړي. دا نن سبا چې کوم تصوف چلېږي دا ګوره نقلي او هغه تصوف دی چې د بدعاتو خرافاتو شرکیاتو خزعبلاتو نه ډک دی. بلوز یو کس ما ته میسیج هم کړی، هغه صوفي و په خپله مولوي صاحب، وایي چې دې صوفیانو نه ما ته وایي ته قلاریږې نه، هر ټکی چې تا هر درس کې چې تا دا ټکی نه ویلی په تا وخت نه پاس کېږي. نو به زه به له هغه وخته پورې نه پرېږدم چې څوک پورې مولا حقیقت عوامو ته راښکاره کړی دی. زموږ عوام خو دومره متاثره شوي دي صوفیانو نه چې څوک چاته اواز کوي داسې دیندارو ته ښکاري صوفي صاحب ورته وایي. په شریعت کې دا تصوف یې نشته. ښه نو دی به څه کوي؟ څخه جامې به یې اچولي، په بد حل به او جي دا څه دا د الله بندګي ده. د زموږ د عوامو د ذهن ولې داسې جوړ شوی دی چې مولوي صاحب بسخا بسخا ګرځي؟ ولې دا ذهن د عوامو جوړ شوی دی؟ خو دې خلکو د لاسه جوړ شوی دی. او زموږ عوام چې کله مولا ویني او اسري کړي جامې اچولي او خوشبو یې لګولي او ګړۍ یې په لاس ورسره ګوتۍ یې په لاس او ښایسته ټوپۍ او سپینې جامې او چې بیا به ورسره تورې چشمې ولګي، نو بیا په ده باندې د فتوو مشینان چې کوم دي هغوی هغه فتوې بیا واوره. دی چې حق پرست وي ده به خوشبو لګوله، دی چې حق پرست وي د ده جامې به نن اسري وي. د دوی مطلب دی چې حق پرست مولا هغه دی چې څښاون ته کې ټوکې ورسره په اوږه پروت وي، لاس پې هم وچوي، پوزه پې هم پاکوي، څښا بین ترې رواني ترې وو، پوندې ټولې چاودلي، څښا په څښا جامې اچولي، ځای په ځای شلېدلي. ولي الله دی د دې زمانې سړي ته اورېدلي دي که څه عبادت ته ولیدلی چې ولي الله دی؟ ویله ته دې جامو ته وګوره څنګه جامې دي. دینداره خلک وایي داسې نه، دینداره خلک داسې نه وي. ته راشه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیرت وګوره. ها دا منو. زهد دې ته وایي په لږ څه باندې ګزاره کول. زهد څه ته وایي؟ زهد دې ته وایي چې یو شی تا سره نشته او ته پرې ګزاره کوې. زهد دې ته نه وایي چې ته په زوره هغه شی نشي کوه. لکه اوس ما سره دا کپړه ده، صحیح شوه، دا کپړه ما سره ده او ما سره نور نشته او په دې کپړه کې دلته سوری شوی دی، شلېدلې ده، دا کپړه زه دقه شان استعمالوم، دې ته زهد وایي. دې ته زهد وایي. ما سره نور نشته خو چې زه راولګم او ښه طاقت مې وي د جامو او د پاکو او د ښایسته جامو او د ښایسته پیزار او په زوره دا شي نه اچومه، دې دپاره چې خلکو ته وښیم، نو دا خو په خپله په ریاکارۍ کې راغله. حالانکه حدیث کې راځي، په صحیح مسلم کې حدیث دی ان الله جمیل یحب الجمال، الله ښایسته دی او ښایست یې خوښ دی. الله ښایسته دی او ښایست یې خوښ دی. ما تاسو ته قصه کړې وه که نه، اکثر زه دې ملګرو ته وکړم، نو دا یو ناشنا قصه ده چې زما په ژوند کې راغلې وه. زه یو پیر تللی وم، غوښه مې اخېسته دوکان کې، هغې کې یو امیر صاحب ولاړ، نو ما ته چې وکتو بس مخې زما نه واړو، هغه ځان یې مصروفه کړو په بل څه کې، تسبیح ورسره لاس کې وي، ټکای ته جوړه کړې وه هسې. نو ما چې د هغه دې خپو ته وکتو، نو په یو پیزار په یو خپه باندې جورابه وه، په دې بله نه وه. نو ما ورسره لاس ولاو کړو، ما امیر صاحب ښایي یو تپوس وکړه. تپوس ما یې تپوس دا دی، تاسو خو ماشاءالله هوښیار خلک یې، خو زما تپوس دا دی چې دا جورابه تا نه یېره شوې ده که نه، په دې کې څه کمال چې سبا نه موږ هم په یو خپه اچوو. نو ما ته داسې بد بد وکتو، وایي دا عجزي ده، عجزي. نو زه حیران شوم چې دا د کوم ځای عجزي راوتې ده چې ته یو جورابه اچوو؟ دا خو لیونتوب دی، دا خو لیونتوب دی، دا خو ځان شرمول دي، دا خو خلک په ځان پورې خندول دي. تاسو ته پته شي سنت طریقه دا چې کله نه کله به خپې بله خپې ګرځي، دا به تاسو ته معلوم وي که حدیث کې دا راځي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم کله نه کله پیزار نه به خپو کول
او صحابه کرام په دې طریقه باندې عمل. علما څه وایي؟ وایي دا کار به د هغه عوامو په مخ کې نه کوي څوک چې په دې مسله نه پوهېږي. لکه اوس تا ته دا پوته نشته چې سنت طریقه دا دی چې کله ناکله پیزار مه په پښو کوه، او زه دقه شان راوځم د کور نه پیزار مې نه وي په پښو کړي او دوکان ته روان یم، ته ما ته لیونی وې که نه وې؟ زه ځان پورې خلک خاندوم. زه به اول د عوام پوه کړم چې وروڼو کله ناکله خپې ابله خپې ګرځېده د سنت طریقه ده، دې سره په انسان کې عاجزي راځي، بدن یې سخت شي، لږ د نعمتونو نه راوځي، او تاسو په دې پوه شوئ. بیا یې ستاسو مخکې کومه بیا هېڅ خبره نه ده. نو دا خو په ځان پورې مخلوق خندول دي. ښه یو مې ولیدو دیزې کې د کمیس ته لستوڼي دیزې کې قینچي کړي وو او هغې نه هغه تارونه دې زنګېدو. ام امیر صاحب و، براینام امیر صاحب. امیران خو ډېر دي، خو حالانکې ګوره د دې دا نوم امیر صاحب دا ډېر غټ نوم دی، ډېر غټ نوم دی. خو دا اوس زموږ خلک هر چا ته وایي امیر صاحب، امیر چې ږیره ویني امیر صاحب. نو هغه امیر صاحب ما په لارې کې ودرو، ما څنګه خیریت دی؟ ما دا لستوڼي صاحب نوی ډیزاین دی، درجیانو راویستی دی، که ځکه چې ډېر بد ښکاري کمیس پرتوګ چې سړی واچوي د لستوڼي دیزې کې پرې کړي، څه ناشنا شکل ښکاري داسې دی. نو ما ودرو، ما دې کې څه کمال دی؟ وایي کمال دی د عجزي ده، عجزي ده. ولې عمر بن خطاب په کمیس کې اتلس ځایونو کې ټانکې نه وي لګېدلې، نه وي لګېدلې. وایي د هغه په کمیس کې ټانکې ما وي لګېدلې، نو ځکه موږ داسې کوو. نو مې دا خو ته نه پوه شوې که نه. عمر بن خطاب ټانکې په دې لګېدلې چې نور ورسره نه وو، نوره جامه ورسره نه وه، نور لباس ورسره نه وو، ځکه ټانکې لګېدلې وي. نو ته خو په زوره قینچیانې رالې مال ضایع کوې. دا قینچې باندې چې تا دا لستوڼي والي دا خو تا مال نه دی ضایع کړی، او الله به د قیامت په ورځ دې تپوس کوي چې مال دې ولې ضایع کړی، ټول ځان په جاښه کې اچولی. یو خو دې اسراف وکړو، مال دې تباه کړو، او دویم خلک دې په ځان پورې وخندول. نو په لار باندې چې به څوک تو هغه ته به یې داسې کتو چې دا لا څه بلا دی. لکه اکثر د دوی د پیران هم لیدلي هم داسې څښا په څښایي په بد حالي. هغې وو په سیند کې د هغه ویښته څو میټره وګورئ چې 10 میټره ویښته یې وکړه څو ابې چې مړ شوی دا مکرو ګنده په بد حل لګړ به ناست و، صرف په لاندې لنګ اچولی و بس، او دا ویښته به ورسره مریدانو نیولي وو. اب روانو مریدانو به یې ویښته داسې اوچت کړي وو لکه زه وایم چې د ده سره په خوا کې ناسته به څومره ګرانه وي. او دې ته دوی عبادت وایي، دې ته دوی د الله بندګي وایي. عجزي دا ده چې تا سره نه وي او ته پې اکتفا وکړې، دې ته عجزي وایي. عجزي دې ته نه وایي چې په زور د ځان نه د الله نعمت لرې کوه. حالانکې حدیث کې څه راځي په سنن ترمذي کې حدیث دی، ان الله يحب اذا انعم على عبد نعمة ان يرى اثر نعمته عليه، یا اثر نعمته عليه. الله دا خوښوي چې د خپل نعمت هغه اثر په دې بندګانو باندې دا ویني. نو د دوه بیماریانې نورې شو په هغوی کې څه څه وي؟ ښایسته رزق به یې په ځان باندې حرامو، او دغه شان ښایسته لباس، ښایسته نعمتونه دا به یې په ځان باندې حرامول. د هغې نه بعد بله مسله، او دا 4 نمبر مسله ده، په هغوی کې بله بیماري دا وه، دعوتهم الناس الى الضلال بغیر علم. خلک به د ګمراهۍ طرف ته رابلل بغیر د علم نه. او کې بله بیماري دا وه. دا اوس 2 بیماریانې شوې. یو خو دا سړی په خپله علم ورسره نشتي، او کم کار ته چې دې رابلي هغه ګمراهي ده، دا په هغو کې بیماري وه. او دا به یې وي سړي ته ګوره چې کله به چاله دعوت ورکړو د باطل طرف ته، لکه مکې مشرکانو، یهودو، نصاراو، د هغوی سره چې کوم باطل و، یو سړی به راوبلو هغه باطل ته، نو بیا به ورته دا ووایي وقال الذین کفروا، سورة العنکبوت کې الله وایي وایي کافران
للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطاياكم. زمونږ په لار باندې روان شي او که زمونږ دا لار غلطه وه نو ستاسو د ګناهونو دا بوج هم زمونږ په غاړه. په دې طریقه باندې به هغوی دعوت چلو. حرامو ته به حلال وي، حلالو ته به حرام وي. هغه طرف ته به دعوت ورکوو چې الله په هغې باندې څه دلیل نه وراکوز کړی، د شرک طرف ته، د کفر طرف ته. نو د ګمراهۍ طرف ته به دعوت ورکوو او علم ورسره هم نه و. نو دلته دوه اهمې مسلې یادې ساتئ. که یو سړی وایي چې ولې نن سبا داسې خلک شتي څه، او داسې خلک شتي. نن سبا د دې دعوت او د دې تبلیغ نه هم دې بعضو ګپ جوړ کړی دی. هر سړی دې راپاسي او دعوت دې ورکوي د دین طرف ته. اکثر چې کوم دعوت او تبلیغ چلیږي هغې کې داسې چې دا سړی په خپله ورسره علم نشتي او کوم طرف ته چې دعوت ورکوي هغه هم غلط دی. لکه تاسو له به مثال درکړم، هسې یو سړی دی دا خبرې په سوشل میډیا باندې او ملګرو ته او په بیان کې موي چې کوم سړی دا شپه 1,00,000 پیرې په پیغمبر باندې درود ووایي نو الله به د پلانې مشکل حل کړي. دا اوس د دعوت ورکو مشکل په دې کې دا دی چې دې سړي سره په خپله علم نشتی، دې مسلې نه په خپله هم نه دی خبر چې دا جایز دی او که نه. او د کوم کار طرف ته چې دعوت ورکو هغه هم بدعت دی. خاص عدد بیانول او بیا خاص کار بیانول چې دا کار پې حل کېږي دا بدعت دی. نو ځکه زموږ ټولو ته دا نصیحت دی چې د جاهلیت د دې بیمارۍ نه به ځان لرې ساتئ. د الله د دین طرف ته چې دعوت ورکې نو بیا یو څو خبرې یادې ساته. اولنۍ خبره به دا یاده ساتي په هغه خبره کې به خبره کوې چې تا سره علم وي. په هغه خبره کې به خبره کوې چې تا سره علم وي. هسې قصې د بزرګانو واقعات، پلانې رحمت الله علیه او پلانې رحمت الله علیه او پلانې خوب ولیدو او پلانې دا چلو کو او هغه علاقه کې دا چلو شو او دې علاقه کې دا چلو شو. دا دعوت نه دی. دعوت هغه دی چې مبني علی الکتاب والسنه. هغه دعوت چې هغه بنای په کتاب او سنت باندې قرآن او حدیث پکې بیانېږي. نو تبلیغ د هر سړي کار نه دی. بعض کسان وایي تاسو خلک د تبلیغ نه منع کوئ. نه، ګوره موږ د تبلیغ نه هېڅوک نه منع کوو، خو موږ دا وایو چې تبلیغ کوه خو د قرآن او د حدیث د اصولو په رڼا کې کوه. داسې نه چې ستا د تبلیغ نه ته غواړې چې فایده ډېره شي، الټه به نقصان څه شي، نقصان به ښه ډېر شي. دا جاهلیت والا ته وګوره، په خپله هم ګمراهان دي، په خپله ورسره علم نشتي او نور خلک هم ګمراهۍ ته رابلي. نو چې اوس یو سړی راولګي په خپله ورسره علم نشتي، په خپله په څه باندې نه پوهېږي، نه په قرآن پوهېږي، نه په حدیث پوهېږي، نه مدرسې ته تللی، نه د علماو سره ناست دی، نه یې کتابونه ویلي دي، نه یې بیانونه اورېدلي، او دې راولګي په منبر باندې کینی. نو دا منبر څه دومره سپک خو نه چې هر سړی به پې کینی او هر سړی به پې خبرې کوي او هر سړی به بیانونه کوي. د دین دومره سپک دی. ما مخکې تاسو ته دا خبره کړې وه چې یو پیر دی پېښور کې پروګرام او وایي خصوصي بیان د مشهور کرکټر شعیب اختر دی. نو بیا هغې په منبر باندې له پاسه ناست و او ګیر او برېت یې داسې صفا ویلي وو چې تپوس یې مه کوه. او هغه په منبر باندې په هغه منبر چې پکار دا دی چې د هغې نه اواز اوچت کړی شي همیشه د قرآن او د حدیث په هغې باندې هغه قصې د کرکټ کولې. پلاني ملک کې دا چلی شو، پلاني ملک کې دا چلی شو. ما دومره کسانه وټ کړي وو، هغو بیا ماته دا ووایي، ما ورته دا ووایي. چېرته د ډاکټر په کرسۍ باندې ما ورته کېناستی شو. راځي چې زه سبا یو هسپتال ګورو او په هسپتال کې ډاکټر چې کومه کرسۍ ده لږ ساعت که پې کښېنو خلکو له مشورې ورکوو. پرېږدي هم څوک هلته؟ نه هم پرېږدي. ځکه چې خلکو سره قدر دی دغه علم.
دغه علم ورسره قدر راشي دین مسلې ته هر سړی مولا دی هر سړی قاري دی هر سړی عالم دی هر سړی مفتي دی او هر سړی مناظر دی او هر سړی شیخ الاسلام دی هر سړی شیخ القرآن دی او هر یو شیخ الحدیث دی او هر یو مناظر اسلام دی لکه داسې ګپ هم جوړ کړی علما په صحیح معنو باندې د لږ دي او د براینام ډېر شوي دي نن سبا بیماري خصوصا د فیسبوک میسبوک چې وګورو د جاخه هر یو شیخ دی هر یو شیخ دی هر یو مفتی دی نو حیران بشي چې یالله دا کم پروفیټون دور راغلی دی چې داسې نه وبهېرېږي په ځان باندې چې زه به دې فتنو کې ورنشم امام مالک څه وایي امام مالک رحمه الله وایي د سلف صالحینو د طریقه واقع یادې کړئ وی کله چې ما فتوه ورکول شروع کول وکړېد نو د مدینې اویا مشران علما راجمع شو هغه وخت کې علما به هم څه علما وو او به مشران هغه اویا واڼو اتفاق وکړو چې او مالک صاحب چې دی هغه د فتوه ورکولو لایق دی نو بیا ماته اجازت میلاو شو نو بیا زه کېناستم فتوې وبه ورکولې د هغې نه مخکې ما نه ده ورکړې وي اویا علماو اتفاق وکړو د مدینې یعنې سبا چې فیسبوک باندې هر سړی درس کوي کم عالم اتفاق کړی دی درس کوي دله چا اجازت ورکړی کمې جامعې نه فارغ کمې مدرسې نه فارغ دی کم عالم تا سره تزکیه ده کم عالم ته دې زنګنان مات کړي که نه ځان ته موبایل کېده او شروع وکړه چې هر سړی چې څه یې زده کړي لګیا وي بعض زمون سره دلته په درسونو کې څو ورځې ناستې په دې فیسبوک مې څه وخت کې د هغوی هم بیان ویلي دي حیران شوم ورته د هغه یو کې مې ته قصې وکړې تلی اوس نشي درسونو کې ډېر وخت شو نشتي نو هغه ملګرو راته ټلیفون وکړو وایي چې دغه کس دی او مسله بیان کړې ده او په مسله کې ډېر ګرم دی وایي چې نه دا مسله داسې داسې که ته یې پوه کړي ما ما له نمبر راولګي زه به ورته ټلیفون وکړم د دې مسلې به داسې یو نیم کال داسې به کېږي یا دوه ما ورته ټلیفون وکړو ما لکه ته دا ګرمې ګرمې فتوې ورکوې ده ته دې مسله کې خطا یې نو ما ته به جواب کوي چې په دې کې دا اختلافي مسله ده وایي اختلافي مسله ده ما پکې مطالعه کړې ده زه په خپل موقف باندې اوس هم ولاړ یم هغه دلته زموږ سره په درس کې څو ورځې ناست و الله تعالی عقیده نصیب کړی و بیا لاړ دې ځینې مفتي شو فتوې شروع نو دا د نن سبا دور غټه فتنه ده چې هر سړی تبلیغ کوي هر سړی دعوت کوي هر سړی مولا دی هر سړی شیخ دی هر سړی مفتی دی دا شیخ ټکی دومره سپک شوی دی که زه به ته قسم وکړم چې موږ څومره کوتاهي کوو په دې خبره کې نو اندازه یې نشي لګولی هر سړي ته به چې دوه ټکي ووایي په منبر باندې ودرېدو ان الحمد لله شیخ صاحب په خیر راغی تا ورته شیخ صاحب ولي هغه ووایي چې ان الحمد لله قاري صاحب ټکی سپک شوی دی امیر صاحب ټکی سپک شوی دی مولوي صاحب ټکی سپک مناظر اسلام یو سړی به کښېني د یو بل سړي سره به خبرې وکړي سبا نه چې ګوري د هغه نوم سره لیکلي مناظر اسلام نو دا د دین اصول یې زده کوي قواعد یې زده کوي هر سورګیری ګوره شاګل نه وي هر بیانونکی عالم نه وي هر تقریر والا عالم نه وي خو زموږ دا ملګري دلته دي ماشاءالله په دوی کې داسې داسې ملګري شته الحمدلله چې د ډېر حده پورې په ډېرو مسلو پوه دي او دې پاسې بیان وکړي بیان خو یو سړی کولی شي که او یو درې مسلې ملګرو ته بیان کړي چې یو مسله دا ده بله دا نو اوس به څه کوو ده ته به عالم وایو نه به نوم په ده باندې کېږي شیخ صاحب مفتي صاحب نه علم یو مقام دی هغې ته به ته رسي ځکه دا زموږ د پاکستان او انډیا کې د مفتیتوب کورس دی 4 میاشتې کورس دی که څه ماته ښکاري 4 میاشتې به ته کورس وکړي یو څو کتابونه به ووایې چې دا هغه ځینې فارغ شوي مفتي صاحب
یو کلي کې چې بیا کته ځي بره ځي علاقه کې مفتي صاحب کته لاړ مفتي صاحب بره لاړ مفتي صاحب کته او مفتي صاحب له به د عربۍ عبارت نه ورځي دا مفتیتوب داسې دوه درې کتابه نه دي چې ته ووایې مفتي شي لکه اوس سعودي عرب کې دلته وګوره د دې چې کوم مفتي اعظم چې کوم دی الشیخ علي الشیخ حفظه الله الله دې ورله روغ صحت ورکړي داسې داسې نه چې څلور میاشتې کورس یې کړی د مفتي شوی دی دی په علم کې داسې مقام ته رسېدلی دی چې لایق دی چې فتوی ورکړي دې ته وایي مفتي په علم کې یو داسې مقام ته رسېدلی دی چې لایق د دې دی چې دی فتوی ورکړي او بیا دغه یو مفتي دی اوس ګوره فضیلة الشیخ صالح الفوزان حفظه الله دا د سعودي عرب په غټو علماو کې دی او سلفي عالم منهجي عالم مشر عالم پوه عالم دا نوم سره مفتي نه وي چا لیدلی د نوم سره مفتي نه شیخ الاسلام شته د نوم سره نه مناظر اسلام نه فقيه العصر نه مجتهد الدهر نه علامة الزمان نه نه ورب الكعبة د علم نه ډک دی ډک او دا داسې شیخ نه دی چې صرف د سعودي عرب دی دا عالمي شخصیت دی ټوله دنیا یې پېژني او د هغه د نوم سره نه مفتي شته نه علامه او نه فهامه او نه فقيه او نه مجتهد شیخ صالح بن عثيمين رحمه الله محمد بن صالح العثيمين رحمه الله دا الشيخ ابن عثيمين چې کوم دا ډېر غټ عالم او ډېر لوی فقيه هغه سړی چې یو عالم ته خواله ورشه د مکتبه کې به لازم د ده کتابونه پراته وي طالب علم په مکتبه کې به د شیخ صاحب کتابونه پراته وي هغه چې به کله سوالات جوابات کول د شپې 9 بجې یو پروګرام راځي په ریډیو باندې تاسو به اورېدلی برنامج نور علی الدرب په دې کې به شیخ صاحب جوابونه ورکول رحمه الله نو هر عالم چې به راتلو هغه په د هیئت کبار العلما کې د علماو غټه کمیټي دی ترجمه ده هیئت کبار العلما د سعودي عرب د غټو علماو کمیټي دا شیخ پکې مو په غټو علماو کې نو هغه چا چې به تپوسونه کول نو هغه به په اوله کې وي لکه نن موږ فضیلة الشیخ فلاني سره ناست یو چې هغه من هیئت کبار العلما دی د سعودي عرب په غټو علماو کې خو د ده سره به دا نه وي شیخ ابن عثیمین رحمه الله د هغه سره به دا ټکی نه وي نو بیا کسان ورلو بعض طالبان او بعض علما او دا کم سړي چې به سوالات کولم ډېر دینداره شخصیت و هغه هم مړه الله دې وبخي دواړه مړه دي د هغه نه یې تپوس وکړو چې ګوره ته د شیخ صاحب باره کې چې خبرې کوې ته دا نه وایي چې دا په سعودي عرب په ګټو علماو کې دی وایي هغه وخندل وایي چې ما ته ښه پته دی چې دا په ګټو علماو کې دی وایي زه یې منع کړی ما ته وایي که دا ټکی دي وایي بیا به درنه خفه یم داسې به نه وی زما نوم چې ایلی چې دا من هیئت کبار العلما په ګټو علماو کې زه په هېڅ علماو کې نه یم دا دي علما دا دي حق پرست علما نه د هغوی د نوم سره دا القابات دي ونه نشي نو خبره مې دې پورې راواغسته اوږده شوه رانه خو فایدهمنه خبره وه ډېره فایدهمنه چې دعوت تبلیغ دین بیانول دا ډېر ښه کار دی خو چې انسان په خپله په څه خو پوهېږي نه او چې پوهه نه وي نو الټه به نقصان ښه ډېر کړي زه درته داسې مولیان ښیم د مدرسې نه فارغه دی په مسلو نه پوهېږي نو دا چې فارغه نه دی دی په څه پوهېږي دا اوس ما تاسو ته ووایي که نه برنامج نور علی الدرب دغه ټکی مې ووایي ذهن کې مې دا خبره دلته یو مولوي صاحب دی ما ته وایي ما فتاوا اخیستې ده ما ته وایي د مدرسې نه فارغه مولا دی ته وایم ترجمې هم کوي د قرآن خپل ډیره کې درس هم کوي ما ته ووایي دا کوم فتاوا ده چې زه وګورم وایي نوي فتاوا ده نوي ده خو به وګورو موږ به ته هم فایده والو ما نوم یې څه دی وایي فتاوا نور علي نور علي مې ده چې د پاکستاني لیکلي ده که څنګه پاکستاني عالم دی افغاني عالم دی ځکه چې د نوم نه یې ښکاري چې لکه زموږ دې طرف ته علماو لیکلي ده وی دغه نوم یې دی نه ما زه ته ما ته وښیه په المارۍ له پاسه داسې
هغه خو ګټه مجموعه ده موږ سره شته فتاوی نور علی الدرب غټه مجموعه ده چې پرته وي هغه ده نو مې دا خو نور علی الدرب دی دا نور علي دی یې سړی د مدرسې نه فارغ په دې کې ګډوډي په مسلو کې ګډوډ ډېر احتیاط کوئ ډېر احتیاط ځان په زور باندې مه ګناهګاروئ او هغه ځي ته ځان مور د زموریانو نه خلک ځان پټوي صحابه کرامو مجلس ته وګوره ګوره صحابه کرامو مجلس عمر بن خطاب به پکې ناست نو سوال به د عمر بن خطاب نه وشو حالانکه عمر بن خطاب څوک دی دا واوره چې کله یې خښ کو امیر المؤمنین عمر بن خطاب نو عبدالله بن مسعود وی عبدالله بن مسعود وی لس حصې علم دی نه پکې نن موږ په خاورو کې کېښو نه حصې علم موږ په خاورو کې کېښو دا د امیر المؤمنین عمر بن الخطاب کله چې هغه په مجلس کې ناست او چا به یې تپوس وکړو امیر المؤمنین ما ته مسله راغلې ده وی مسله ولا دا دی هغه به وي نه دا دی هغه به وي مسله ولا دا دی ابل به وي دا دی او به وي دا دی او دا دی او خبره په اخر کې واپس بیا امیر المؤمنین خو دې ته به غاړه نه خو دې جواب ورکړه ځکه علم خبره کوله د مصر شیخ محمد حسان حفظه الله هغه وی حج کې یو پیر ډېر ناشنا موقع زما په ژوند کې راوستې وه وی ما حج کو او په هغه حج کې په دغه موقع باندې شیخ ابن عثیمین مو شیخ البانی مو شیخ ابن باز مو او درېونه غټ علما نو بیا به چې تپوس نه څوک راته وي موږ به کتو چې اوس به څوک جواب ورکوي نو دغه سړی به یې تاوه شیخ ابن باز به وي نه دا پوهېږي شیخ الباني به وي نه ابن عثیمین پوهېږي هغه نه دی پوهېږي او نه دا پوهېږي او درېونه د علم غرونه نو بیا خبره تقسیم کړه نو چې څوک به راته وایي څه مسله ده حدیثو ده الباني خواله ورشه د فقهي مسله ده بیا د ابن عثیمین خواله ورشه او که د عقیدې مسلې نو بیا به شیخ ابن باز وي زما خواله راشي بیا مسله په دې باندې بیا اتفاق راغی ځکه چې هغه مشکل جوړ شو چا جواب نه ورکوه او خلک ډېر شی ناست نو بیا په دې اتفاق شو چې چا څه مسلې به تپوس کړو دې ته وایي علما دې ته وایي ځان ساتل د فتوو نه حتی الوسع کوشش کوئ چې ځان د هغه مسلو نه لرې وساتئ داسې نه چې سبا له د قیامت پر ورځ غټه مسله جوړه شي نو په هغو کې څه بیماري وه خلک به یې رابلل د ګمراهۍ طرف ته او په خپله به ورسره هم علم نه و ښه 15 نمبر مسله هم د دې په شان ده دعوتهم ایاهم الى الكفر مع العلم دویم فریق پکې کم یو دویم فریق پکې هغه و چې د کفر طرف ته به خلک رابلل سره د علمه ښه په دې مسله کې په اولني کې څه فرق هغه بغیر د علم یعنی په خپله نه و خبر چې موږ په باطله یو دې ځکه اوس دوی ښه خبر دي چې موږ په باطله یو خو نور به یې رابلل په قسمه قسم طریقو سره او دا راته ووایو چې کله اهل باطل ته باطل طرف ته رابلي نو ډایرکټ نه رابلي دا باطل به تا ته ښایسته کي مزیدار به کي بیا به تا له دعوت درکي چې اوس راشه دې طرف ته لکه هسې مثال پې واله د نوح علیه السلام قوم ته وګوره کله چې ابلیس په هغوی پسې راغی او د هغوی نه هغه نیکان خلک مړه شوي ود سواع یغوث یعوق او نصر نو ابلیس ورته ډایرکټ څه وایي شرک شروع کوي نه څه ورته وایي ابلیس ورته دا وایي یاره دا خو ډېر لوی غم دی خو دا نیکان خو موږ داسې نشو هېرولی نو تاسو داسې وکئ چې د دوی مجسمې جوړې کوي د دوی په شکل باندې شکلونه جوړ کړي او دلته یې کېدی نو ګورو به نیکان خلک ته موږ ته به رایدېږي نو د دوی دپاره به دعا غواړو خیال هم دی ګوره اولنۍ مرحله د دوی دپاره به دعاګانې غواړو ښه دا چې کله جوړ شو دا بوتان نو دا په پناه ځایونو کې پراته وو د عبادت ځای به ځان له دوی بل ځای کې پراته وو نو بیا څه وخت بعد ابلیس راغی چې کله دا خلک مړه شو دا پیړۍ مړه شوه او بله پیړۍ راړه نو ابلیس ورته څه ووایي وی ګوره دا نیکان خلک دي د دوی دا مجسمې او دا بوتان که موږ په دې عبادت خانه کې کیدو دوی ته به ګورو نو په عبادت کې به هم جذبه را پیدا کېږي چې وګوره دا څومره نیکانو دوی څنګه بندګي کړې ده موږ به هم داسې کوو نو هغه وایي صحیح ده بیا هغه بوتان یې راوړو کوم ځای ته
عبادتخانې ته یې راوړو بیا دا خلک مړه شو بله پیړۍ بیا ابلیس ورته څه ووي وی ګناهګارو ګناهګارو ستاسو خبرې الله نه اوري والعیاذ بالله ستاسو خبرې الله نه قبلوي نو د دوی په واسطه الله ته وایي دا نیکان خلک دي ستاسو پلار نیکه چې دا بوتان دلته راوړي دي خو هم دې دپاره راوړي بس هغوی په شرک کې اخته شو دا طریقه ده د باطل پرستو چې باطل ته ته داسې نه را مخامخ کوي چې واله ها هغه به ښایسته کړي او دا زموږ په دې ملکونو کې چې دا قبر پرستي او دا بدعات او خرافات واله دي دې ته ته خو داسې نه وایي ډایرکټ چې راځه قبر ته سجده ولګوه داسې وایي چې ته ډایرکټ نه تا ته به دا ولی الله دی او د دې د الله سره دا مقام دی او د ده ادب به کوو او د ده احترام به کوو او داسې او داسې ورورو 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 اخرنۍ مرحله دا ده چې تا به ورننه باسي په څه باندې په شرک باندې دا طریقه ده نو دې ځینه واضح شوه چې ګمراه داعیان په دوه قسمه دي کم یو هغه چې خلکو له دعوت ورکوي د ګمراهۍ طرف ته بغیر د علم نه او دویم هغه چې خلکو له دعوت ورکوي د ګمراهۍ طرف ته سره د علم پوهی چې زما دا کار غلط دی او بیا هم خلک هلته رابلي اخرنۍ مسله او د 80 نمبر مسله المکر الکبار كفعل قوم نوح د حق په خلاف باندې چلونه کول غټ غټ چلونه کول لکه څنګه چې نوح علیه السلام قوم کړه مکرونه کول المکر السیء بد چلونه هیلې جوړول د حق خلاف دا څنګه لکه اوس ته یو ځای ته ورغلې او د توحید دعوت ته ورکو چې توحید ومنئ د الله بندګي کوئ نو دا باطل پرست به ستا خلاف چلونه جوړ کړي دا نن سبا د جاهلیت ته مسله اوس هم شته نو په څه طریقه باندې به ستا د دعوت بدنام کي او د باطل به هغوی ته ښایسته کي لکه د نوح علیه السلام قوم دا کار کړی و څنګه الله په سورت نوح کې وایي ومکروا مکرا کبارا هغوی مکر کړی و لوی مکر یې کړی و وقالوا او قوم ته دا ویلي ګوره لا تذرن آلهتکم دا خپل معبودان ګوره پرې نه دی څوک دي ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا دا چې د پرې نه دی ګوره دا نوح ګوره تاسو تباه کوئ ګوره دا خو ستاسو د پلار نیکه دین دی تاسو نن د پلار نیکه دین پرېږدئ ستاسو د پلار نیکه ولې جهنمیانو ولې نه پوهېدو او دا چلونه به یې جوړول او دا مکر به یې کوو دې دپاره چې څوک دا حق وانه اوري او کوشش به دا کوو چې دا خلک د رڼا نه راوباسي څه ته تیرې ته حالانکې حق والا دعات کوشش دا کوي چې خلک راوځي د تیرو نه رڼا ته وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن الله وی د هر پیغمبر د پاره دشمنان شتي شیطانان چې هغه په پیریانو کې دي او هغه په انسانانو کې دي یوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا زخرف القول دا شیطانان سی چل کوي دا انسی شیطانان دي او که پیریانو کې دي دوی سی چل کوي خلقو ته باطل الله وی خیسته کوي زخرف القول زخرف څه ته وایي خبر ډولۍ کوي خبر مزیدار کی سنبالی کی مکرو کی چلونه جوړ کی او بیا خلکو ته باطل ورمغیته کی دا طریقه دا وی او دا نن سبب د باطل پرستو دا طریقه ده په دې باندې به اکتفا وکړو او داسې موږ مکمل شپږ اویا مسلې بیان کړې انشاءالله باقي به پر روان درس کې بیانو نن کمی بیان شوي واجب کار به پرېښودو او د په دې دلیل چې دا موږ چې د ګناه نه ځان بچ کوو ښایسته رزق به په ځان حرامو ښایسته لباس به په ځان حرامو درې مسلې خلک به ګمراهۍ طرف ته رابلل بغیر د علم نه څلور مسلې او خلک به رابلل د کفر او ګمراهۍ طرف ته سره د علمه پنځه مسلې مکر او غټ غټ چلونه کول د حق د بدنامولو دپاره نو دا شوي ټوټل څو مسلې شوي شپږ
ان شاء الله باقي وبر روان درس کې بیانو. الله سبحانه وتعالى دې مونږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې، او الله سبحانه وتعالى دې مونږ د جاهلیت مسلونه لري ساتي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.